د رمضان میاشت ختمه شوه د دې مطلب دا نه چې د شپې مونځ ختم دي د شپې مونځ نه ختمېږي د شپې مونځ د هغه وخته پورې دی چې څو پورې ستا په دې بدن کې ساه چلېږي داسې په رمضان پورې خبره نه تړلی شي رمضان کې صرف دومره دی چې د خلکو توجه دې طرف ته ډېره وه او د هغې د شپې د منځه بیا یو خاص فضیلت دی اگر که د شپې مونځ کول د دې عام فضیلت هم دی مشهور حدیث ته علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د شپې د مونځ کوئ د دې خیال ساتئ څومره نیکان خلک چې تیر شوي دي څومره دا هغه آدم علیه السلام نه واله او د اوسه پورې قیامته پورې څومره نیکان خلک چې تیر شوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د هغوی طریقه ده چې هغوی د شپې مونځونه کوي دی نه دي ویلي چې د نیکانو طریقه دا ده چې هغوی د رمضان په میاشت کې د شپې مونځونه کوي دی نه دي ویلي بلکې دا د نیکانو همیشه طریقه ده چې دوی د شپې مونځونه کوي او بیا هغه حدیث کې مخکې دي چې په دې سره تاسو الله ته نږدې کېږئ ومغفرة للسیئات د شپې د منځه د لاسه به الله ته نه ګناهونه ریجئ د دې د لاسه به الله ته د ګناهونو نه بندئ او یو روایت کې داسې راځي چې د دې د لاسه الله بیماریانې ختموي د بدن دا حدیث امام ترمذي امام احمد راوړی په نورو کتابونو کې هم